رمضان 15مه روژه ده. سلام علیکم. هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. دا د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د ننګلام بازار دی او زه چې خپله فعلا چېرته یم، دا د ننګلام زوړ بازار دی. دکان، دروازې او داخل کې سیستم په همغې پخواني شکل باندې دي. او نن د رمضان 15مه روژه ده او ما غوښتل چې د خپل بازار دغه سیل در باندې وکړم او په دې بازار کې در باندې چکر ووهم او در باندې وګورم چې دلته په محلي سیستم باندې څومره خوراکونه پخیږي او څو ځای چکني او همداسې بیکوړې پخیږي. خو د رمضان مبارک د خپل برکتونه داسې وي چې یو کس تل دغه څه چې تیاروي دا ورته نه پاتې کیږي، یعنی ټول خلاصیږي. نه هر څوک هغه خپل رزق پسې لټه کوي او الله پاک ورته هغه رزق په همغه شکل باندې ورسوي. بس خیلا گوجه خوش بارده بگن سوری سابله ویسی به های مادر چه بیده زان لای ویس منده اوس روان نه نو روان زه روان یم نو تاسو څنګه نه راکړي درې واره څلور واره Tahu berapa?